د سپیس ایکس فضایي شرکت چې مشر یې ایلون ماسک دی په دې وتوانید چې فضا ته توغول شوي راکټونه په اتومات ډول د ټکنالوژۍ په مرسته بیرته په خپل ځای کېنوي. په وروستۍ ازموینه کې سپیس ایکس شرکت د سوپر هیوي بوسټر د راګرځولو او خوندي کولو یو مهم نوښت ترسره کړ. د دې بوسټر میخانیکي لاسونه د لانچ ټاور په مرسته راکټ په مستقیم ډول له هوا څخه ونیوه چې د راکټونو بیا کارولو په برخه کې ستر پرمختګ دی. دا ټکنالوژي به د لګښتونو کمولو او چټکو ماموریتونو په ترسره کولو کې مرسته وکړي، په ځانګړي ډول د سپوږمۍ او مریخ راتلونکو سفرونو لپاره. د سپیس ایکس وروستي راکټي ازموینه د 2024 کال د اکتوبر په 14مه ترسره شوه چې پکې د سټارشپ راکټ د سوپر هیوي بوسټر په بریالیتوب سره له فضا راټیټ کړ او د لانچ ټاور له میخانیکي لاسونو سره یې ونیوه. دا لاسته راوړنه د شرکت لپاره یو مهمه برخه ده ځکه چې د راکټونو چټکه بیا کارونې او د سپوږمۍ او مریخ راتلونکو ماموریتونو لپاره دا تخنیکي پرمختګ ډیر اړین دی. دا ازموینه په بوکا چیکا ټکساس ایالت کې ترسره شوه او د شرکت د راتلونکو لویو موخو لپاره د پرمختګ څرګندونه کوي.